الحمدلله په دې فخر کوو چې پښتانه یو. شیخ نه پوښتنه کوو چې نن مې ورسره د ده نوی کتاب ولیده، څه احساس کوي په دې نن ورځ باندې به چا ته رسولی او دی به څومره خوشحاله وي چې په خپله ژبه کې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. قربان دې شم شیخ جان، ته دا راته ووایه، ته یو خو دغه د تا نوم چې ده زه خو به یې ووایم زبیر شیخ، نو دغه شیخ سیدان یې که نه قبیله ده دغه شیخ؟ نه جی، زما نوم خو محمد زبیر دی، خو شیخ مې ځان لا تخلص خوښ کړی دی. دغه شیخان دې ډېر خوښېږي چې هغه دم کوي هغه شیخ ده که نه صوفي چې ښه سړی چې وي نیک وي چې هغه ته شیخ، هغه ته شیخ وایي چې څوک نیک کارونه کوي، ښه کارونه کوي، هغه ته زموږ په ژبه کې شیخ وایي. پاک سړی، ښه سړی. الله دې موږ ټول پښتانه ښه لري او ښه به یو، د ښو طرف ته به کوشش کوو. ته دا راته وایې قربان چې نن خو د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده او د ستا اولنی کتاب چاپ کېدلو ته راوتی و، چاپ شوی و، چې نن دې په دغه ورځ باندې خلکو ته ورساو او ورته وردی که ته څومره خوشحاله یې چې په دې خپله ژبه کې تا یو خپل د زړه هغه درد، هغه مینه، محبت، هغه یووالی مخکې بوته خلکو. ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر مزه وکړه پروګرام. کتاب خو ما 1300 ورځو کې چاپ کړی و، نو ما دې دپاره یو څو دانې ځان سره راوړې. ما وی چې کوم ملګري بار نه راغلي وي یا ډېر لرې نه چې زه بیا ورته کتاب نشم رسولی، نو ما وی په دې پروګرام ذریعه به ورته په اسانۍ سره ورسوم او د دې مخکتنه به هم کوو په دې اسلام آباد کې، نو هغه نه بعد به بیا دا کتاب خپروو که خیر وي. انشاءالله مخکتنه به کېږي او دلته به راغونډېږو، خبرې به کوو، ګپ به لګوو، په همدې به خبرې کوو. دغسې نن لکه څنګه غونډه چې شوې ده د پښتو یعنې د ژبو نړیواله ورځ ده، خو زمونږ دغه کومه غونډه چې ده دا د مورنۍ ژبې ته ځانګړې شوې ده، پښتو ته، د نورو ژبو ذکر پکې نشته. دې غونډو ته څومره ښه ګوري او څومره فایده لري؟ داسې غونډې کول پکار دي. بیا موږ غوندې کې ځوانان چې موږ ډېر څه پکې زده کړو، موږ سره ولکه دومره علم نشته چې موږ پکې خبرې وکړو، خو موږ ډېر څه ترې زده کړو. مشران هم ډېر زیات راغلي وي، هغوی نه موږ لکه ډېر څه زده کړو او مطلب موږ دپاره ډېر ګټور ثابت شي. داسې یعنې ښه وي داسې غونډو ته تګ هم ښه وي د ځوانانو او دغه مشران د موږ دپاره باید چې داسې غونډې جوړي. بلکل دوی دپاره پکار ده او موږ ته چې پکې دعوت راکړي، موږ چې پکې مطلب کېنوي. او مشران بعضې داسې وي چې زموږ کشرانو ته په ښه سترګه نه ګوري او موږ ته پکې ډېر دغه نه راکوي، وایي دا کشران دي ستاسو د پیو غاښونه را نه دي وتلي، خو موږ ډېر څه زده کړو. موږ دپاره لکه یو موقع پکار ده، کشرانو ته موقع پکار ده او دا مشران به همدغسې وخت په وخت باندې موقع ورکوي. دا کشران به مخ ته راځي او بیا به څه زده کوي او څه به وایي. بالکل دا خبره خو زه ملګرو ته کوم، لکه څنګه چې موږ نن د خوشحال خان خټک ذکر کوو یا د زیار صاحب ذکر کوو، هغوی داسې کار کړی دی چې خلکو خوښ کړي دي که نه، نو ځکه یې موږ مطلب لمانځو، نن خبرې پرې کوو. دا مشران که موږ له عزت راکړي او موږ ځان سره کېنوي، نو سبا به دوی بوډاګان کېږي، مرګ خواږه دی، نو موږ به په دوی په باره باندې خبرې کوو او موږ به داسې پروګرامونه کوو چې زړونو کې ځای جوړ. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، نړۍ مننه کوم او تل اوسئ. مننه په تلو کې یو شعر ملګرو ته وایم چې په دا دومره لوی جهان کې بې جانانه وي څوک، دا به بې دینه وي څوک، دا به بې ایمانه وي څوک. مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، بیا به انشاءالله ګپ لګو.